بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. زه احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر کوم. تعبیر خواب لقمانی فیسبوک پیج هم شته او چینل ده. نو تاسو کولی شئ چې خپل خوب راولیږئ د فیسبوک پیج لقمانی مسنجر له لارې نه. په دې ویډیو کې تاسو ته زه د دې خوب تعبیر کوم چې کله انسان مړی په خوب کې وګوري، خپل پلار چې وفات شوی ده هغه په خوب کې وګوري چې دوباره وفات کیږي، کور کې داسې حالت وي چې پلار وفات شوی ده په کور کې. نو د دې خوب تعبیر څه شی ده؟ د دې نه مخکې خوب تعبیر وکړم ستاسو، نو تاسو نه یو خواهش کوم چې دا چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ، لایک کړئ، کمنټ کړئ او خپل خوب کمنټ کې لیکلی شئ دلته، او هم د مسنجر له لارې نه ماته لیږلی شئ، فیسبوک پیج لقمانی له لارې نه. نو خوب تعبیر کوو. یو ورور پرون هغه مخکینی زما واتساپ نمبر و، هغه اوس بلاک د واتساپ کې، نو نمبر باندې زنګ وهلی و، دلته پېښور کې اوسېږي. نو هغه ویلې څه پریشان و ډېر، خوب هم کتلی ده چې پلار مې مخکې وفات شوی او اوس خوب ګورو د شپې چې هغه په خوب کې هغه د وفات کېدو خبرې او پریشاني کور کې یو طبیعت تر ټولو خراب ده، او د دې تعبیر به څه شی وي. نو چې کله مړی په خوب کې کتل کېږي چې دوباره هغه وفات کېږي، ژوند حالت یې وي یا دوباره داسې حالت کې په کور کې داسې خوب کتل کېږي چې هغه د وفات کېدو خبرې چې دا پلار مې اوس وفات شوی دی، داسې په خوب کې څوک وګوري یا بل کس وګوري، خپل پلار یا بل کس وګوري. نو د دې تعبیر دا ده، یو خو دا تعبیر ده چې دغه د پلار وفات چې ده په تا باندې ډېر سخت تمام شوی، نو ته د زړه نه دا نشې ایستلی، دا کلونه تېر شوي دي، نو ستا د زړه نه دا د پلار وفات هغه حالت دا وځي نه، په دې باندې تا ته یو روحي صدمه رسېدلی، یوازیتوب او سخت در باندې تمام شوی ده. نو په دې وجه باندې هم کېدلی شي چې دا پلار په خوب کې وکتلی شي چې هغه بیا وفات کېږي، معنا څه هماغه شی ستا په لاشعور کې یا ضمیر ناخودآګاه کې هغه هلته شته او هغه هلته ثبت ده او هغه زر نه هېرېږي. حالانکه ته به دعاګانې هم کوې خپل پلار ته، ته به د هغه د په یاد به دي همیشه دعا به ورته کوې، بیا هم هغه ستا په خوب کې راځي. نو دا ته تشویش خبره نه ده. دویمه وجه دا ده چې کله په ژوند کې د انسان په ژوند کې یو غټ تغییر راځي، نو دغه نه مخکې هم دا خوب کتل کېږي، داسې خوب کتل کېږي چې یو کس چې مخکې وفات شوی په تا باندې سخت تمام شوی ده، نو هماغه حالت بیا ګورې. ځکه دا خوب کې چې کله پلار وفات کېږي، نو دغه نه وروسته د انسان په ژوند کې یو بله مرحله شروع کېږي چې هغه سخته مرحله ده، هغه د مسؤلیت مرحله ده. نو همدغسې چې پلار دې وفات شوی په هماغه وخت کې تا باندې د مسؤلیتونه زیات شوي وو او ته یو دعاګوی دې له لاسه ورکړی و، نو دغسې اوس هم دا کم وخت کې چې یې، نو دې کې هم یو نوې مرحلې کې ته داخلېږي، نو ځکه دا خوب تا کتلی. نو لږ غوندې توجه غواړي، لږ صبر غواړي، لږ حوصله غواړي، کېدای شي څه مشکلات وي اقتصادي یا نور مشکلات وي، نو انشاءالله دا مرحله تېرېږي، لکه څه هماغسې چې یو کس ستا پلار دی او هغه تا له لاسه ورکړه او ژوند دې بیا هم دغه نه وروسته دوام وکړه او دا تا ته الله صبر نصیب کړه. دغسې دا اوسنی حالت هم چې ده که تبدیلي راځي، که ته مرحله بله تبدیل کېږي، نو انشاءالله دې کې دې خیر به وي او دا د یو د الله تعالی هغه د مقدراتو یو جز به وي. نو دې کې تشویش مه کوه، دې کې به انشاءالله تا ته الله تعالی د دې شرایطو سره تا ته به حوصله او هماغسې د برخورد کولو او په تحمل کولو حوصله به تا ته درکوي. او دریم تعبیر یې دا ده چې کله په دې خوب کې ته ګورې چې د پلار وفات شوی ده او هغه ژړا هم وي، کور کې ژړا وي او ډېر نور شی نه وي، خو صرف ژړاګانې وي او خفګان وي، نو دا بیا ډېر بیخي ښه تعبیر لري چې هغه په دې کور کې د یو واده باندې تعبیر کېږي. که ستا مشر زوی وي نو انشاءالله یا لور دې وي، نو په هغه د واده باندې هم تعبیرېدلی شي چې انشاءالله دې کور کې خوشحالي راځي. ځکه په خوب کې ژړا څه ده، دا په خندا په خوشحالي باندې تعبیر کېږي، نو دا بیا بیخي ښه تعبیر لري. نو دا خوب دې الله درته ښه کړي، او الله دې وکړي چې تشویش دې رفع شوی دې تعبیر سره. والله تعالی اعلم.